शहीदगार दाएं बाएं फिर शहीदगार जल्दी चल دا نن په ثوابۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو شهید شوي پولیس اهلکار بخت منیر ته په پولیس لاین کې د پولیسو لخوا سلامي وړاندې کولی شي. د شهید شوي پولیس اهلکار جنازه په پولیس لاین کې ادا شوې چې ورته د پولیس اهلکارو چاقو چوبند دستې سلامي وړاندې کړې ده. دغه پیښه د ثوابۍ په کډي سیمه کې نن هغه مهال مخې ته راغله چې د بخت منیر په نوم یو پولیس عسکر له کوره د ډیوټۍ لپاره روانو چې په دغه مهال په موټر سایکل سوارو نامعلومه وسلوالو ناتاره ډزې وکړې چې له امله یې هغه ساه ورکړه. د پیښې وروسته پولیسو د وژلی شوي پولیس عسکر مړی سیمه ییز روغتون ته وړی او د پیښې مقدمه یې درج کړې وه. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو لخوا بریدونو کې اضافه راغلې ده. 2 ورځې دمخه هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو په یوه ډله برید کې 2 پولیس عسکر او یو د پولیو رضاکار وژل شوی و. د ثوابۍ نه ملګري رپورټر ام شاهد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.